السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست او د صحت جامې پر تن ولرئ. ملګرو، زه سمیع الله تلاش بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم د یوې نوې ویډیو سره. ملګرو، نن ویډیو دا ده، نن دا زده کوو چې هر ملګری څنګه په انګلیش ځان پوهیږي او څنګه په ساده یا کوم لغات په انګلیش کې څه مشکل ولري یا په پښتو زموږ کوم لغات غواړو چې په انګلیش کې واړو یا په انګلیش هغه کوم لغات وي لکه مستې یا بل څه ته په انګلیش کې څه وایي، نو ډېر په اسانۍ سره هغه پیدا کولی شو. لکه وریجو ته څه وایي، لوبیا ته څه وایي، همدغسې ډېر ښایسته لغاتونه، کومې خبرې یا واده یا بل څه که موږ په پښتو کې موږ ته زده وي نو موږ باید معلوم کړو چې په انګلیش کې هغې ته څه وایي. نو ډېر اسانه او ساده خبره ده ملګرو. نو راځئ د ویډیو طرف ته. نو لومړی موږ خپل پلی سټور خلاصوو دوستانو. کله چې خپل پلی سټور خلاص کړو په دې سرچ بار کې دلته لیکو قاموس. نو کله چې په دې لومړی سر کې دغلته قاموس دی، زه دا سرچ کوم، نو دغه دی قاموس دوستانو. په دې به تاسو کلیک وکړئ، دا امازان ته انسټال کړی دی. دا چې دی تاسو ګورئ چې 10 میلیونه کسانو دا ډاونلوډ کړی دی. 10,000 وبخئ 10,000 ده، 10 میلیونه نه ده، 10,000 کسانو دغه ډاونلوډ کړی دی او ډېر ښایسته اپلیکیشن دی چې تاسو یې دغلته کتلی شئ. نو ما ته دا ډاونلوډ کړی، زه یې د دغسې څخه اوپن کوم، تاسو ته یې اوس درښیم. نو ګرانو دوستانو، کله چې موږ دغه قاموس یا دغه ډکشنري خلاص کړو نو په دې پورته برخه ته سرچ بار ویل کېږي، دې ته سرچ بار ویل کېږي. انګلیش، پښتو اور دري پکې لیکلې ده. دغه د ساحې ته هسټوري ویل کېږي چې موږ څه پکې سرچ کړو هغه دغلته یو لست جوړېږي څه چې موږ سرچ کړي. دلته یې لیکلی چې ورډس آف د ډے، د ورځې تاسو ته لغاتونه درکوي، کوم نوي لغات د هغې په خاطر. او دغه یو پاتې شو چې دا فیورېټ دی، کوم څه چې موږ خوښ کړو، نو کوم څه زموږ هر وخت یې پکارېږي فیورېټ کوي چې هر وخت یې پکار یې هغه موږ ته څه کېږي، نو دغه فیورېټ کې په اسانۍ سره او زر کولی شو چې هغه را پیدا کړو. نو ګرانو دوستانو، دغلته موږ سره یو 3 کرښې دي. په دې 3 کرښو کې دلته لږ سیټینګ لري. نو په لومړی سر کې دغه تاسو وګورئ، دا چې دی تیم دی دوستانو. دغه تیم چې دی د شپې او ورځې دپاره دی چې دغه سور دی، او کله چې موږ د شپې استفاده کوو نو زه په همدې کلیک کوم. دغه نښه تاسو ګورئ ملګرو، په دې چې موږ کله کلیک وکړو دا اتومیټیک شو، او دا اوس چې شو د شپې دپاره که موږ استفاده کوو نو دا تور کېږي. که بېرته همداسې که نو دا د ورځې دپاره، او دا اتومیټیک چې شپه شي خپله تورېږي. صحیح ده دوستانو. نو دلته بل چې دی موږ سره په دغه ښکته برخه کې دلته سرچ لیکلی چې دا دلته موږ سرچ کولی شو چې په دې کلیک وکړو. او دغلته شیر ویت ا فرینډ دی، نو کولی شو خپل دوستانو سره هم دغه شیر کړو. دغه اپلیکیشن لینک هغې ته ته ځي. دلته ریټینګ دی چې ریټینګ ورکو، په پلی سټور کې به ورکو. او فیډبک دی او اباوټ دی. نو د اباوټ کې د دې ورژن او فیډبک هم همداسې. نو راځو دوستانو چې څنګه یو څه سرچ کړو. مثال زموږ یو لغات دی، لکه زموږ پښتنو ملګرو ته، نو پښتنو ملګرو زه پښتو ژبې ته زه خپل هم پښتون یم او پښتنو ملګرو ته کار هم کوم. نو که ستاسو پې مصرف نه راځي دغه ویډیو حتما ځان سره لایک کوئ. نو راځو څنګه غواړو چې مثال واده ته په انګلیش کې څه ویل کېږي. صحیح ده. نو که په فارسي کې مې دلته لیکلي دي په سرچ بار کې ما وکته، که نه تاسو ته مې وښوده چې په پښتو انګلیش دري، که په هر ژبه موږ ولیکو لاندې، که په پښتو کې ولیکو په انګلیش کې دلته موږ ته معنا راکوي، که په انګلیش کې ولیکو په فارسي او پښتو. نو دلته اوس زه لیکم، نو زه اوس دلته لیکم واده. نو په لومړی سر کې تاسو ګورئ ګرانو دوستانو، نو دغلته نور هم شته چې هر کوم یو تاسو غواړئ سم پکار وي، نو د دغسې څخه یې تاسو پیدا کولی شئ. زه اوس غواړم چې دغه واده معلوم کړم چې په انګلیش کې ورته څه وایي او په فارسي کې ورته څه وایي. سمه ده دوستانو.
نو دغلته موږ ته ټرانسلیشن راځي چې تاسو ته زه در وښیم. ټرانسلیشن دلته په پښتو دی او دلته په دري دی او دغلته فیوریټ دی. صحیح ده، دا فیوریټ هم زه درته ښیم. د دغه څه څخه تاسو کاپي اخیستلی شئ، د دلته د هغې تلفظ دی. نو موږ ته څنګه پته لګېږي چې څه وایي په انګلیش کې واده ته؟ نو په دې لومړی سر کې میریج دی. میریج معنا واده، ویډنګ هم واده ته وایي. همدغسې دا ټول استفاده کېږي خو جملې ته کتل کېږي. هر څه کې دا میریج نه استفاده کېږي، بعضې ځایونو کې ویډنګ استفاده کېږي. نو لکه د پښتو ژبې په شان نه ده دوستانو. پښتو ژبه یو پراخه ژبه ده، انګلیش به دغسې دومره پراخه نه ده. نو لاندې لیکلي دي چې دلته خو چې دا وه په پښتو، تاسو وګورئ دلته یې لیکلي چې پښتو ټو انګلیش دی. صحیح ده. نو دغلته یې لاندې لیکلی دی چې پښتو ټو انګلیش ټو دري. نو دلته لاندې دري لیکلي دي چې اول خو دغلته یې لیکلي میریج. میریج واده ته وایي. بیا ورپسې دغلته یې لیکلي ګرانو دوستانو چې ازدواج یا عروسي. نو دغسې هر څه یې پکې لیکلي دي. نو که غواړو چې یوازې په پښتو کې ورته څه ویل کېږي که نه، نو دغلته کلیک کوو مونږ واده او دغلته یې په انګلیش کې نومونه لیکلي. دې خوا ته یې دري دی، دغلته یې لیکلي چې ازدواج، میریج، دغسې نور څه ورته ویل کېږي، دا په دري کې راغی. نو راځو اوس په فیوریټ خبره کوو. نو دغه کاپي و چې ما تاسو ته وښودلو، دغسې نه دا واده کاپي کوو. که چېرته یو بله ګرانو دوستانو یو بل نوښت دی کې دا دی چې مثال دغه میریج دی، په دې زه کلیک کوم دا ډایرکټ ما ته راځي. کله چې د ټرانسلیشن ته راغلو په دې لومړی سر په دې میریج کلیک کوم. وګورئ دا میریج راغله. زما مونږ میریج پکار دی، نو دغسې نه کولی شو چې دا میریج انتخاب کړو. سم ده دوستانو. او دغسې ساوند هم مونږ ته ښیي چې دا څه شی دی. تاسو ګورئ ګرانو دوستانو کو دا ځینې زه ساوند اوس یو پیره په دې ساوند کلیک کوم. میریج نو هم که د دوستانو چې میریج ورته ویل کېږي. که زموږ ضرور کار وي نو د دغسې څخه یې کافي اخلو او دغه بل فیوریټ دی، د دغسې څخه یې مونږ فیوریټ کوو. نو بل نوښت دا دی ګرانو دوستانو. نو مونږ راځو اوس په فیوریټ خبره کوو چې دا فیوریټ څه شی دی. فیوریټ ته دلته مثال مونږ فیوریټ که دا واده مونږ فیوریټ کوو چې هر کله زمونږ په کار وي نو دا مونږ ته راځي. نو دغه زه اوس لرې کوم. تاسو ته مې ویل چې دغه هستوري ده، تاسو ګورئ. نو دې هستوري کې مانګه واده دلته سرچ که دغه دی واده راغلی په لومړی سر کې. اوس زو فیوریټ د هغه مونږ فیوریټ که چې هر وخت مې په کار یې زر یې راوړو. نو فیوریټ چېرته دی ګرانو دوستانو؟ فیوریټ دغلته دی. په دې زه کلیک کوم. وګورئ واده دلته مونږ سره دی. هر وخت زمونږ په کار یې مثال به یې سرچ کولی نه شو، ډایرکټ چې تاسو خپل ډکشنري ته خلاص هم که نو فیوریټ ته راشئ. فیوریټ کې تیار تاسو سره دی. نو ملګرو دغه 2 تیمونه لري او نور خاصه کومه خبره پکې نشته او ډېر ښایسته اپلیکیشن دی ګرانو دوستانو. زما ډېر خپله خوښ شو. نو زموږ پښتانو د ملګرو دپاره پښتنو دپاره ډېر ښه اپلیکیشن دی. نو له دې څخه خوند واخلئ ملګرو. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د داسې ویډیوګانو لپاره ایسټي میډیا زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځان سره ګرانو دوستانو.